درنو ملګرو سلام او ښې چارې زه هیله یم چې تاسو به ښه او له کرونا نه به په امان یې. یو ځل بیا په ضمایرو غږېږو. په تېر درس کې موږ د ضمیر په تعریف او ورپسې موږ د ضمیر ډولونه شروع کړل. نو پیل مو له شخصي ضمایرو وکړ. له دې وروسته دویم ډول د ملکي ضمیرونو درس دی چې دا د ضمیر یو بل ډول دی. ملکي ضمیرونه هغه ضمیرونه دي چې د یو اسم پر ځای وکارول شي خو ملکیت او اړوندواله وښیي، یعنې پوزیشن وښیي. دا هغه ضمایر دي چې اړوندواله ښیي او د اسم د تکرار مخنیوی هم کوي. دا په دوو برخو ویشل شوي دي. اړوندواله په دې معنی چې یو څیز یو چا پورې وتړي. مثلا زه وایم زما کتاب، تاسې چې دلته وګورئ زما چې دا کوم ضمیر دی دا ملکي ضمیر دی. زما کور یا مثلا ستا موبایل یا ویلی شو چې ستاسو کور د دې کور او دې ته ورته وکړه. ښه راځو بل بحث ته هغه د ملکي ضمیرونو د ملکي ضمایر چې دي دا په دوو برخو ویشو. اشتراکي او نه اشتراکي. پخوا په یو شمېر پروګرامونو کې که چېرې تاسې وګورئ هلته ملکي ضمیرونه چې دي دا په اشتراکي او نه اشتراکي باندې نه دي ویشلي. هلته اشتراکي ضمایر چې دي دا یې کاملا یو بېل بحث راوړی. حال دا چې هغه چې خپل دا ضمیر چې دی دا اصلا ملکي ضمیر دی ځکه ملکیت ښیي. نو په دې خاطر باندې موږ دا په دوو برخو ویشل. اشتراکي ضمیرونه هغه ضمیرونه دي چې دا د نر او د ښځې لپاره یو ډول وکارول شي، او نه اشتراکي هغه دي چې دا مشترک نه دي او د نر او د ښځې لپاره شاید توپیر ولري او حتی په ګرداني مسایلو کې کېدای شي فرق وکړي. خو اشتراکي چې دا د ښځې او نر لپاره یو ډول کارول کېږي هغه زموږ سره یو دی چې هغې ته موږ ویل شوي خپل. مثلا زه تاسو ته یو مثال لیکم، خپل کار کوم، خپل درس لولم، یعنې دا درس ما د ځان لپاره اړوند کړه. دا که ښځه وي که نر وي یو ډول کارول کېږي. خپله ډوډۍ خورم، په خپل موټر کې ځم او دې ته ورته نور دې ته چې وایي اشتراکي وي. راځو بل بحث نه اشتراکي دی. نه اشتراکي ضمیرونه هغه دي چې دا ملکیت وښیي، پوزیشن روښانه کړي خو د ښځې او د نر لپاره توپیر سره لري. نو هغه بیا په نورو برخو باندې ویشل شوی دی چې په نوبت کې اوس بحث وکړو. موږ وویل چې ملکي ضمیرونه چې دي په دوو برخو ویشل شوي، اشتراکي او نه اشتراکي. اشتراکي خو هماغه یو خپل ضمیر دی چې هغه تاسو ماته ښیي. اوس د نه اشتراکي بحث دی. نه اشتراکي ضمیرونه چې دي دا بیا په دوو برخو ویشل شوي دي. یو ته یې غښتلي ملکي نه اشتراکي ضمیرونه وایو یا غښتلي ملکي ضمیرونه، او بل ته یې کمزوري ملکي ضمیرونه وایو. غښتلي ملکي ضمیرونه هغه دي چې دا په ځانګړي ډول باندې معنا هم ولري او داسې معنا ولري چې که چېرته موږ ووایو چې یو چا لپاره هغه د قناعت وړ وي. موږ تاسې په تېر درس کې ویلي وو چې موږ درې ډوله اشخاص لرو. لومړی شخص، دوهم شخص، دریم شخص. لومړی زه، دویم متکلم، دریم غایب. وبخښئ، لومړنی متکلم، دویم مخاطب او دریم غایب. ښه یو شی تاسې ځان سره یاد وساتئ چې هر کله موږ ملکي ضمیرونه جوړوو نو څو شیان باید له ځان سره یاد وساتو. زه یې درته لیکم. ما خو موږ ویلي دا شخصي ضمیر دی، صحیح ده، هغه مغایره حالت دی. تا هم شخصي ضمیر دی، مغایره حالت دی، او د دې. ښه اوس د دې نه موږ څنګه ملکي ضمیرونه جوړولی شو؟ د ما سره یوازې د زی یو توری یا یو غږ ورته ورلوېږي زما کېږي چې دې ته څه وایو موږ ملکي ضمیر. د تا سره موږ د سین غږ یا توری ورچو چې دا ستا کېږي. د سره موږ دال یو بل ورچو چې د ده کېږي. د دې سره موږ یو بل دال ورچو چې دا د دې کېږي. نو کله چې
تاسو ما په تېرو درسونو کې فکر کوم چې وویل چې موږ د اضافت غږ چې دی هغه دال لرو، خو په یو شمېر لهجو کې بیا ځینې نور غږونه هم کارول کېږي، لکه یې، دا، ایما وي که نه، ایتا وي، دتا وي، دستا وي، دې ته ورته نور. نو دلته دا چې دا د اضافت دپاره ورته ورچول شوی دی، سین چې د دا د اضافت دپاره او زی هم د اضافت دپاره ورچول شوی دی، نو اضافي یا ملکي ضمایرې جوړ کړي چې دا اړوندواره کړي. نو زما د لومړي شخص دپاره، ستا د دویم شخص دپاره، د ده، دا د دریم شخص دپاره، خو نارینه دریم شخص دپاره، د دې د دریم شخص دپاره، خو د ښځینه دریم شخص دپاره. دا یو. راځو زما جمع زموږ، ستا جمع ستاسو یا ستاسې، د ده جمع د دوی او د دې جمع د دوی. موږ ویلی شو چې په غښتلو ملکي ضمایرو کې چې غښتلي ملکي ضمایر وي، په دې کې زما او ستا، زموږ او ستاسو، دا د نر او د ښځې دپاره یو ډول دي، هېڅ توپیر نه کوي. ښځه هم وایي چې زما کور، سړی هم وایي زما کور، ښځې هم وایي زموږ کور، سړي هم وایي زموږ کور، دې ته ورته. همدارنګه کله چې دریم شخص راشو، په دریم شخص کې به بیا توپیر کیږي سره. په دریم شخص کې د ده مفرده بڼه دا د نر دپاره، د دې مفرده بڼه دا د ښځې دپاره. کله چې دا بیا جمع حالت ته وړي د ښځې او د نر دپاره یو ډول کارول کېږي او هېڅ ستونزه په هغې کې نشته. راځو کمزورو ملکي ضمایرو ته، لکه څنګه چې ما په شخصي ضمایرو کې هم وویلي چې کمزوري ضمیرونه هغه چې په ځانګړي ډول معنا ونه لري او بلکې یوې نحوي اړیکې ته اړتیا ولري په نحوي چاپېریال کې. مې د لومړي شخص لپاره، دې د دویم شخص لپاره او یې د دریم شخص لپاره. وایم پور مې راکړه، یعنې زما پور راکړه، هغه ملکیت یې هم روښانه کړه. قلم دې واخله، یعنې ستا قلم واخله. قلم یې راکړه، یعنې د هغه قلم ماته راکړه. همدارنګه که دا موږ جمع حالت ته وړو، کتابونه مو یا مثلا کتاب، کور مو جوړ کړ، یعنې موږ جمع اشخاص څوک یو په کور کې چې یو، موږ خپل کور ځان ته جوړ کړ چې دا کور زموږ اړوند ملکیت دی. د دې لپاره کور مو جوړ کړ. دا بیا د نحوي اړیکې بحث دی او تر ډېره پورې هغه د تلفظ پورې هم اړه لري. او یې چې دی دا د دریم شخص لپاره کور یې جوړ کړ، جمع هم په یې بڼه راځي. دا اوس تر دغه ځای پورې د ملکي ضمایرو درس. ښه، اوس راځو یو بل درس ته، هغه د اشاروي ضمایرو بحث دی. اشاروي ضمیرونه هغه ضمیرونه دي چې په دې کې یعنې د ضمیر د اسم په ځای هم وکارول شي او اشاره هم وکړي. دې ته چې وایي دې ته اشاروي ضمیر، یعنې یو څیز یا یو اسم یا یو شخص یا یو پدیدې ته اشاره پکې وشي. موږ دغه ضمایر د فاصلې په اساس ویشو، تقسیموو سره، یعنې کټګوري چې موږ کوو. مثلا کوم څیز چې نږدې وي وایو چې مثلا زه وایم چې دغه تخته، یعنې دا نږدې ده. هغه کمره دا لږ لرې ده. هغه کتابونه چې لږ ورپسې لرې دي، او که له ده هم بیا ډېر لرې وي نو بیا وایو چې هغه ونه، یعنې بیخي ډېره لرې ده. دا یې د فاصلې په اساس تقسیم شوي. خو بیا دا نر او ښځه هم فرق کوي. یعنې که چېرته موږ په حال زمانه کې یا په اصلي حالت کاروو نو د نر او د ښځې لپاره دا یو ډول کارول کېږي. مثلا وایم دغه قلم، مثال هغه کمپیوټر، که چېرته هغه که نه وي که ښځه وي، دغه، هغه، هغه او هغه، دا ټول یو ډول کارول کېږي د نر او د ښځې لپاره. خو کله چې بیا مغایره حالت ته اوړي نو بیا وایو چې بیا دا تغییر کوي. مثلا د نر لپاره اوس وایم چې دغه هلک خاندي، یعنې دلته نږدې دی، صحیح. خو که چېرته دا زه ښځینه حالت مثلا وایم چې دلته مې ولیکم چې ګډوډ نه شي، دغه هلک خاندي، دغه هلک خندلي وو. دغه چې دا په دغه اوړي، په زور باندې بیا پای ته رسوي. دغه نو وایو چې دغه هلک خاندي، دغه هلک خاندي، دغه هلک خندلي وو. نو دلته یې لیکمه. راځو
ښځینه حالت دی وایي چې دغه جنۍ خاندي دغې جنۍ خندلي وو دا یې ښځینه شکل شو یعنې ګردان یې د ښځینه لپاره وکړو جمع چې دی دغو دی دغو هلکانو خندلي وو دغو جنو خندلي وو راځو هغه ته هغه خو د نر او د ښځې لپاره یو ډول یې موږ کاروو په اصلي حالت کله که بیا اوښتې بڼه کاروو هغه هغه په غږ په زورکي پای ته رسېدلی هغه هغه هغې هغې خندلي وو هغو صحیح هغه هغه صحیح هغې یعنې د ښځې دپاره او هغو صحیح هوغه هوغه هوغې او هوغو دا چې شو اشاروي زمایر شو ګوره دغه دغه دغې دغو دغه اصلي بڼه د نورو ښځې لپاره په هغه زمانه کې یو ډول کارول کېږي په اصلي بڼه چې هر ځای کې کارول کېږي که هغه زمانه وي که بله زمانه وي مشکل نشته خو کله که موږ دا په غیر اصلي بڼه د نر لپاره کارولو دغه په اغه پای ته رسېږي د ښځې لپاره دغې او جمع کې دغو دا د نرو د ښځې لپاره یو ډول کارول کېږي همدارنګه هغه هغه هغې هغو یا مثلا هغه هغه هغې هغو هوغه هوغه هوغې او هوغو زه هیله مند یم چې تر دغه ځای پورې به تاسې درس زده کړی وي که چیرې زموږ د درس په اړه نیوکه وړاندیز پیشنهاد لرئ نو تاسو کولی شئ له موږ سره شریک کړئ زموږ د نورو ویډیوګانو د لیدلو لپاره د زرپاڼې یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ همدارنګه د فیسبوک اکاونټ زموږ لایک کړئ له دې ور علاوه زما شخصي اکاونټ فالو کړئ چې نوې ویډیوګانې وګورئ تر بیا ښې چارې